بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنية؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. بلوغ المرام کی 19 نمبر حدیث ابو ثعلبة الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ نسبت خشین ابن نمر من قزاعه د قزاعه قبیلی دا سره او صحابی د اصحاب الشجره او د بیعت الرضوان کی برخه غستی و نبی صلی الله علیه وسلم خپل قوم ته لېږلو نو هغه قوم ټول د په لاس باندې ایمان راوړو. په شام کې دیرو 15 هجری کې وفات شوه دی. الله تعالی دې راضي شي زمونږ او د هغه د ټولونه. دی وایي چې ما ویل یا رسول الله ان بارض قوم اهل کتاب، یقینا منګ یو پزمکه د قوم د اهل کتابو. افناکل فی آنیتهم، آیا منگ دا هغوی پا لوخو کی خوراک کو؟ قال نبی علیہ السلام فرمائے لا تأکلو فیها، پاگئی کی خوراک مکوئی الا اللہ تجدو غیرها، مگر کچرت نمند کوئی تاسو سیوا دا لوخو دا هغوینا. نو چی دا عذر موجودو بیا هم سکوئی فغسلوها، وینزی اغیلرا وکلو فیها، او خوراک وکي پاغی کی. حدیث مصنف رحمه الله راوړی دی په باب د طهارت کی. نو اهل کتاب اطلاق په یهود و نصاراو باندې کیږي. دې صحابی ته دا اشکال ولی راغلی و ځکه چې یهود نصارا کله حلال شي خوري او کله حرام خوري. نو کچرته نظر وکي چې دوی حلال خوري موږ لم حلال خوړل جایز دي، خو کدی ته نظر وکړو چې هغه خنجران خوري پکې نو بیا هغه نجس دي، نو آیا خوراک پکې کوو کوي نه کو؟ نو دا منشد سوال تردد د صحابیو، وایي منشد سوال تردد د صحابیو چې موږ څوک. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاسو به خوراک نه کوئ، خوراک به نه کوئ. ځکه په روایت د ابو داود او مسند احمد کې تفصیل د سوال د راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي وایي انا نجاور اهل الكتاب، موږ د اهل کتابو ګاونډیان یو. وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، او دوی په خپل کټویو کې څه پخی؟ خنجران پخی. او دارنګ په خپل لوخو کې شراب سکي. نو آیا موږ د دې د لوخ استعمالول شو؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع کړل چې نه به خوري. نو یو خو د کتاب الطهارت سره مناسبت پدې کې دی چې کچرته حرام شي پکې پخې خو هغه شی نجس او په نجس کی خوراک جایز نه دی. د جواز د پاره دو شرطونه دي. د جواز د پاره دو شرطونه، یو دا دی الله تجدو غیرها، چې تاسو عذر لرئ بل لوخه نه پیدا کېده نو صحیح ده. او دویم شرط دا غوی په طهارت به اعتبار نه کوي، په خپل به وینځي چې په وخت د ضرورت کې تاسو دا غوی لوخي استعمالوي نو بیا هم سبا کوي وینځي به. تاسو
شارح دلته دا ویل دی مبارک پوری صاحب چې په دې حدیث کې نهي دا نهي للتنزیه دا للتحریم نه دا ولک للتحریم وینو به استقرار او عدم استقرار یو شانتیو استقرار او عدم استقرار یو شانتی به بالکل جایز نه وي او للتنزیه ولید زکا چې د مؤمن دا نفس نفرت کوي د ګنده سيزونو د خنزیرانو نه د شرابونو د مؤمن نفس کوي نفرت کوي د استدلال لنو والله تعالی علم چې دا نه للتنزیه دا للتحریم نه ده ما یستفاد من الحديث کی بل خارجی مسله غدا ده چې صحابي وای ان بارض قوم اهل کتاب من د اهل کتاب د قوم پزمکه کیو نو آیا د کفارو په ملکونو کې وسیدل جایز دي کنه دي او دا مسله چې و ډیر زور او شور سره په واتس اپ کې مشایخونو تپوس کیږي ځکه اکثر افغانان او بلکې مسلمان دی غریب نو بهر تزیست نو دا طلب التحقیق دا مسله کنه دا منګ کله دا بیانو کې به ملګری مخفي تاسو د منګ په حق هر سره لک شانتي الحق مر د کفارو په ملک وسیدلو د پاره یو شرط عمل د په حدیث د جبريل باندې کچرته په حدیث د جبريل چې باب د ایمان اسلام احسان کې وارد دی پاغه ته عمل کول شو وسیدل جایز دی او کده نشي کوله حدیث د جبريل خمیش نه چینی پاس نه رکبته لا رکبته فقال مل ایمان او مل اسلام ومل احسان متى الساعه ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال وعن اماراتها صحیح شولا نو که په حدیث د جبريل دی عمل کولای شو یعنی په پنځبنا د اسلام په پنځبنا د اسلام دی عمل کولای شو صحیح او کده نشي کولای صحیح دویم شرط دا چې د کافر په ملک کې د شکار کول چې د اسلام د ارکان مخالف وي چې هغه د کوم وسیدل ناروا دي مثلا الته وټل او ته په کار کې مزدوري او خنجر در باندې پخې یا پوخه بل سو کې غتی هغه ملمت اګ دی پلیټ کې نو کدا کار دی کو د اسلام خلاف دی کنه دی دا بیا به هم وسیدل ناروا وي هم مزدوري هم ناروا وي دریم شرط هغه دا دی چې مسلمان به د کافر په ملک کې ذلیل نه وي کافر دې د مسلمان په ملک کې ذلیل شي خو مسلمان به ذلیل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دسه نه چې ورته امریکای او لندن لو جاوی درکړي چې شابه ویانې صفا کوا دا کار به مسلمان نه کوي ګورا اے دې سرمخ له او دې ترمخ له چې الله رزق ورکړي زمونږ استاد د وجه نه ورکړي یو پوډری مسلمان چې لا اله الا الله والا موجود الله قیامت نه راولي خو چې هغه مسلمان هم لاړو نو به پس کوي الله پاک سو شرطونه شمولا دریشو کو سلور شو دریشو او سلورم شرط دا دی چې معذور به ستابه د حاجت وی چې هغه د مسلمان په ملک کې نه پوره کیږي اسی سیل صفاله بنیتله شرور التا واخسته دا ولته بس خلق جنکی بربند ګرځي بس من به مرسلین والعیاذ بالله نا قرض بدر باندې یا بل څو عذر یا بل څو غدسي معذور به چې هغه خپل عذر په اسلامي ملک کې نشي پوره کولای نو دا شرطونه که موجودو نو وسیده شي کنه موجوده نشي وسیده دلیل په دې باندې د قران د سورته نساء آیات ده قالوا فيما كنتم څنګه لکه قاری اندر کې نشتا
ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم ظالمي في انفسهم بترك الهجره. مفسرین نواغره بترک الهجره، کفار د ملک نه هجرت نه کوي. نو قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين. نو بیا اخره کې د جهنم وعید الله ورکړي، جهنم وعید الله ورکړي. لہذا بلا ضرورت څه کی سړی په عمل کولو کې وشي. بلتانه چې کوم نسل باقی تبه کسړی تقوادار به داغه د مؤمنان ډیر اوچتي، الته چې مؤمن هغه صحیح مؤمنی وره. دا خبره هم ځکه مونږ خو مسله بیان کړو، خدا ځکه چې د کفر او د اسلام ښکاره په احکامو کې فرق. مؤمن 5 وخت منځل ازي او هغه کافر بیغمه ګرځي. نو ته ایمان باندې سره سم مضبوطیږي، د ګيري خوان الته معلومیږي سره سوچ پریدي. دلته اوس خو اکثر مسلمانان څوک فاسقانی څوک وي او څوک خري، نه الته کافر خري، نو مسلمان نه خداله چې نه خري. د اسلام په احکام او عمل کول دا په هغه ځکه کې مزه ډیره کوي. عمر رضی الله عنه فرمایل چې ذاق طعم الايمان من ذاق طعم الكفر. د ایمان خوان باندې هغه څوک پوهیږي چې د کفر خوان دی لیدلې. مرارت خو طعم نه، مرارت الكفر، د کفر تاریخواله چالي دي. خو لیکن دا ورسته بچی چې پیدا کیه خو ستا په شان متقین نه کنا، ضرور به هغه سره مکتبونو کې اچي او تعلیمونه به کې نو ډیر نسل خراب شي. او موږ ته بلګری دا شکایت کین، نو په دې وجه بلا ضرورت وسیدل نه دی بکاریو. یو د غټه داعیه یو سره د شخص عالمي اول ته مسلمانان یم د سفرونو بشتري او ته داغه د تربيت د فارل توسيګه خو به خبره نه به کول شي ځکه ته داعیه ته دعوت د خیر ثانه کار خوري کني نور ټول مرل ته پات کېدل او کپنم فروت مسلمان هم دي دلته هم اسلامي قوانين خو نشته دي لیکن بهم داغه ما حولنا الحمدلله کړي. عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه روایت کړه شوی د عمران ابن حسين الله اعتراض شي چې بشک نبی صلی الله علیه وسلم واصحابه دا عملګری توضؤ او دسوک من مزاده امراه مشرکه د مشک د یو زنانه چې هغه مشرکه وا متفق علیه فی حدیث طویل په یو غود حدیث کې دا مسله راغلی ده. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غزوان واپس کېده، بخاری کې دا روایت راغله ده. او یو ځیو د دشت او وبو کې نه پیدا کېده، نبی صلی الله علیه وسلم ملګری ویستل چې ورشي د وبو طلب وکړي. نو په دې کې یو زنانه او په وخ باندې سوره و مشرکه خزوا، نو هغه خو په ځان پوه شو چې اوس به مې وجني ځکه زه کافر یم او دی مسلمان دي. نو دوی ته د وبو مطالبه وکړه چې وبو راکا. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل چې او بس من حق دی وبو راکې وبو تر واخلي. خو د رسول الله معجزه ښکارا شو چې وبو ته څومره کم شو، الله به تا هغه پوره کړل. دی ومس کلی او د سلم په وکړل پاکم شو، او هغه زنانه چې دی هغه بهم چې واپس کړله نو هغه مشک به ته پوره حقوق باندې. ذکر دا 2 ورځې مزل بکیده بلکې 3 ورځې مزل بکیده چې وبو راوړل کېدل. نو څومره نعمت دی 2 غزه کې وبو وه راوځي. تاسو په واشوي په حدیث کې یو خدا صحابي دی عمران ابن حسين رضي الله عنه خزاعي كعبي من فضلاء الصحابه يكنى ابا نجد. په کال د خیبر یعنی وم کال په اواخرو کې خیبر شیو په دې باندې ایمان نه وړو او ددن اشنا فضائل لی تکلیف معاوضه ما په کله دردي بس دا ناس ته سین شم کوله. هغه دا چې د عبادت کو د ماخام وخت کې هر وخت به کو نو ملائک براته سلام به پېچو د زړه کې بل یو نور اچو بس. بل ورځ نه جوړ شو وخت تیر شو د بواسیر مرض یو طبيب لاله او داغه ولګو کداغه یو طریقه د علاج د خو ناروا ده. ځکه یا علم نو یار چې خو بس هغه ملائک استبنش بیا خپو دې ډیر سخت زدي په دې مرض اخته خو چې دا ملائک نتلله استغفارنا بخني د څه وخت ډیر هغه په د باندې چې ملائک راته ورله او سلام به پېچ.
نو دی وی توزعوا من مزادة امرأة مشرک، مزاده مشک ته وی د څرمن نه جوړ شوی. په حدیث کې یو فائدہ غدا ده چې د مشرکانو مشکونه پاک دي په دې شرط چې شراب او نورې ګندګۍ نه پکې وانه چي. اگر چې دې کې اختلاف دی چې د شراب او د عین ذات نجس دی که طاهر دی، صحیح قول لري چې هغه پاک دی ځکه اصل یې پاکو، اصل یې سو پاکو. پنځه قسمه شراب مدینه کې جوړېدل، کجوري وي، انګورو او دارنګي د جوارو دغه ودا. یو حدیث کې ماریدل پنځه قسمه شراب جوړېدل، نو د ټولو اصل پاکو، نو ورسته دې پاک شي. اگر که استعمال خو حرام دی، نشه ده، خو لیکن که په بدن یا کپڑا دی لګي د بیلمازه کېږي نه. نن ترازی خبره. نو حدیث یفید طهارة آنیة المشرکین، افاده کوي چې لوخي د مشرکانو سری پاک دي. دارنګي دویمه افاده د حدیث دا ده چې طهارة الجلد بالدباغه، طهارت د څرمنې په دباغت سره راځي. مخکې دا ویلې مو پوهېږئ په خبره. وایي ځکه دا مشرکه وه، د مشرکانو ذبیحې مردارې وي، د مشرکانو ذبیحې مردارې. خو دلته څرمنه کې اوبه اچولي دي، مشک یې جوړ کړی دی، د الله رسول هغه اوبه استعمالي کړي دي. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمای ان قدح النبي صلی الله علیه وسلم یا قدح النبي، قدح صحیح دی، ستاسو هغه کې په اعراب خو نشته. قدح النبي صلی الله علیه وسلم، یقینا کاسه د نبی علیہ السلام انکسر مات شوا، فاتخذ مکان الشعب، جوړې که په ځای د چاو باندې سلسله من فضة، زنجیر د سپینو زرو، زنجیر د څه شي؟ د سپینو زرو. په دې پوهېږئ؟ نو قدح القصعة الصغیره، رکوټي کانې ته ویلی شي، دا کاسې ته وایي. شعب الشق والصدع ته وایي، چاودل یا ماتېدل. سلسله چې د ایصال الشی بالشی، او سلسله السلک ته وایي. ما یجعل مثل الخيط من الحديد ونحوه. پخوا چې به دا لوښي مات شو نو ډېر قیمتي به و، ځکه لوښي نور نه پیدا کېدل، نو بیا به د هغه زوړ مات لوښي یو ځای کو جوړو بلې. زه ما په خپله لیدلي دي، پیاله به ماته شو نو یو کس به یې راوسته، به سورې وکړه، بیا یې پکې پیتل واچول، نو هغه به یې وټکه او جوړ به. حدیث دلیل په جواز د استعمال د فضو یا د ذهبو استعمال قلیل. استعمال قلیل جایز دی، ځکه مخکې خو ویلي چې کوم لوښي چې د سرو سپینو وي هغه مسلمان لره نه جایز چې استعمال کړي، خوراک کاک پکې نشي کولی. لیکن که یو لوښی مات شي او لږ شانتې سپین زرو باندې دې جوړ کړو نو خیر دی، دې کې نقصان نشته دی. هو الحديث الدليل على جواز استعمال قليل من الفضة لمثل هذه الأغراض. حديث دلیل له په جواز د استعمال د لګو شانتو سپینو زرو په مثل د دې غرض لپاره. اخرجه البخاري، دا حدیث امام بخاری راوړی دی. باب ازالة النجاسة وبيانها، باب په بیان د کولو پریتۍ کې او داغه بیان کې. تفریدن او که زه اوس پکې ورشم بیا بس تاسو تفریح خراب شي. صحیح ده.